زه لطیفه کوم بیا تاسو سره خبره کوم یو منټ کېنه داسې کار یو سړی په دواړو خپو ګوډو که نه چې ته روان و که نه نو دواړو خپو ګوډو نو څنګه روانو یاره ته غلی کېنه بس ولې چې ګوډ سړی چې ته ځي نه څه په ویل چیر کې روان و یار نو که نه نو هغه روان و په ویل چیر کې نو مخې له یو ړوند سړی ورغی نو ړوند سړي ورته ویل لکه په ویل چیر کې چې ته ځې که نه نو ړوند سړي ته خو څه نه ښکاري هغه ته څنګه ښکاره شو لکه خوا کې ورسره چاړه کس روان و هغه ورته وویل یار که نه چاړه خو خبرې نشي کوی نو هغه ته څنګه وویل لکه په اشارو یې ورته وویل یار په چاړه اشارې نشي کولی هسې نه چې اوس وایي چې ړوند ته د چاړه اشارې څنګه ښکاره که سوچ زه کوم عجیب تا ته څنګه پته ولګېدله څنګه چې ړوند د چاړه اشارې ولیدې دغه شان ما ته پته ولګېده السلام علیکم زه یم شهرمان خان د پښتو فن یو ټیک ټاک ویډیوګان شریکوم ډېرې د خندا ویډیوګانې راځي تاسو دا ویډیوګانې وګورئ ته بېګاره ناوخته پورې خوب نه راته 2 بجې وې د دیرې نه بار ووتم نو پیرې مې ولیدو نو یارېدې نه پیرې چې زه ولیدم نو پیرې ویارېدو چغې یې کړې وي انسان 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 ها لکه تا ته انسان وې ما ورته یارېږم څنګه چې په پیریانو کې ښه او بد شته هسې په انسانانو کې هم ښه او بد شته زه ښه انسان یم ها لکه ته انسان یې هغه هم ښه او که نه بیا راته پیري وي زما سره سیلفیانې وباسه بیا مې ورسره سیلفیانې وباسلې ښکلې ښکلې نو ما ته مو ښایه که نه تا خو به درکړي تصویره نه ما ته یې زه به په فیسبوک باندې اپلوډ کړم بیا یې وګوروئ لکه د پیري فیسبوک اکاونټ هم و او که نه الټرامکس موبایل ورسره ماډرن پیرو پینټ شټ اچولي بیا ما له روټۍ وکړه د اوښ سرمنې پخ کړې وه نو بس ته خو بیا 2 میاشتې روټۍ هم وکړه تا خو د اوښ سرمن خوړلی 2 میاشتې هم وړئ او که نه ما ته ممري صاحب له بېګا خوب کې راشه بیا نه نه ما له په خوب کې دعا کوه چې زما دا سر زر سپین شي ښه ولې خلک وایي زموږ یخته تور شي ته چې زما یخته سپین شي بس دعا کوه چې زر زر د 80 کالو بوډا شم د بوډاوالي دعا غواړې دې کې څه لاجیک دی څه مطلب دی نه نو بس زه به نیکه شم که بیا به ته ما ته خبره نه شې کولی زه به پوره نیکه یم امیر صاحب چرګه مې اګستې دا اګې نه اچوي دا وله دا ګولې والا دا د چرګې له ورکه او بیا اوده شو چې سار راپاسې که نه چرګې به د هګۍ اچولي ښه سم مرشد حکیم صاحبې میتي دانه نه ورکومه چرګې له میتي دانه ورنه کې سار به د چرګې زلفې راختي او ما نه چې د شپې خوب نه راځي دې سره به څه کوو دا یو ګولې بله والا دا چې شپې سملې دا وخوره که نه خوب به ښه ښکلې به اوده شي چې سار راپاسې چرګې به د هګۍ اچولي ښه څنګه چلو شو چرګې د هګۍ واچوله که نه نه مړه زه به ګولو کې خطا شوی وم څنګه خطا شوې نو بس چې سهار راپاڅېدم چرګه مې مړه پرته وه ما په کټ کې دونه غټه هګۍ اچولې وه امیر صاحب ته نه صحیح کېږي که نه نه صحیح کېږم مرشد خان نه صحیح کېږم چې څوک خو نو موږ اوس چېرته چې دی د کچن کار اخلي پخلي کار کړی دی انډیوال مې چې پخوله ما ته وایي زه دغه کوم زه مونځ کوم او تاسې یو منټ پس په تیرې باندې سر کېږم ما په سر کې خود اوس مې سر سولي پتیلې سره په خپل سره خیر ظالم شي یاره هغه خو صحیح ده خو دا ښځه دې یاده نه کړه هغه مې د یارې نه ونیوې مه یارېږه مه یارېږه ځوان سړی د ښځې نه یارېږي افسوس دی ښه ځوان ونه یارېږه ښه زموږ همدردۍ تا سره دي السلام علیکم د خدای نیک بختو د خدای نیک بختو په کمنټس کې رانه تپوس کوي دویم کس څوک دی نو چې ویډیو مې ورکړه نو ډومو نه کتله دا ویډیو وګورئ چې پته ته ولګي دا دویم کس څوک دی اوس هم خلک کمنټ کوي دا دویم کس څوک دی ویډیو خو وګورئ که نه د خدای نیک یار ټوله زندګي مې په یارۍ کې تېره شوله کله سکول کې استادانو نه یارېږه کله په کالج کې د پیپرو نه یارېږه او کله په یونیورسټۍ کې د پریزنټیشن نه یارېږه یاره هغه خو صحیح ده خو دا ښځه دې یاده نه کړه هغه مې د یارې نه ونیوې ویډیوګانې وکړه د پښتو فن ویډیوګان ټیک ټاک وي نو ما خو ډېر زیات ډېرې خوښ شلې من تاسو سره هم شریکې کړم نو ستاسو په مخ لږه خندا راشي نو د ویډیو مې خوښ شوي نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ لایک کړئ والسلام